هی وای خدایا نو یاره باور مې نه راته چې دونه خلک به راټولېږي. الحمدلله د قندوز چوک کې خلک نه ځایده. او ما فکر کوو چې یوازې په دې خاوره باندې موږ مینې دا خو ماشاءالله واقعا دې ته وایي د وطن مینه هم واړه هم زاړه. او دې ته څه وایي ای بدبخته انسان دا تر اوسه پروت تاسو راځئ تر اوسه پورې دا ویده ده. په دې به موږ شل کوئ پاسېږه خوبونه کوي پاسېږه دې خار نه کا بچه از گوشه گوشه ولایت قندوز در سر چوک مردم به حمایت دولت و خاک جمع شده بود. ویم په قندوز کې داسې حالو چې دغه چوک ټول د مخلوق نه ډکو. عمده یې ویلې چې موږ د خپل د وطن نه دفاع کوو. و تو در خواب غفلت قرار خواستی. ما خو خبر نبودم. کاش که مرا خبر میکردین. ما از این خاک نیستم. ما بچی وطن نیستم. این میال ما آمده استم این میاله که در این خاک خود جان خود فدا کنم. ماشاءالله زمونږ ټول افغانان هم دغه په یو आवाज دي په یو غیرت دي او دا خاوره په سوال نه ده پاتې شوې. دا همداسې په میړانه او په غیرت پاتې شوې ده. دا د ایمان په جذبه او په قوت باندې پاتې شوې خاوره ده. دا غیرتي خاوره ده. موږ د جګړې تږي نه یو خو د ذلت ژوند هم نشو تیرولی. دا وطن کمزوری نه دی خو چې د دې وطن اولادونه سره ټول په یو آواز او په یو اتفاق اوسي. تعصب زیر خاک کنیم، کینه و کدورت بسوزانیم. کدام میانجیگری که در بین ما است امور در وطن خود حل کنیم. که داسې شوي هیڅ ځواک زموږ تاریخ نشي بدلولی. دا تاریخ ته معلومه ده چې څوک راغلی دي بیرته په کوم حالات کې تلي. خو موږ او تاسو به انشاءالله تر نن نه دغه فیصله کوو چې ټول به سره یو وي او د دې خاورې دپاره به خپلم قرباني ورکو او نور به هم د مهنت حاضر هستم. بالکل به قرباني ورکو. تکبیر الله اکبر. کله چې وطن غږ وکړي غیرت راویښ شي دا د احساساتو شور نه دی دا د هوډ آرام توپان دی. موږ به نه ویشل کیږو نه به ټیټیږو نه به ماتیږو ځکه زموږ قوت په قهر کې نه دی زموږ قوت په یووالي کې دی. دا وطن یوازې و ټوټه خاوره نه ده دا زموږ هویت دی زموږ عزت دی زموږ ویاړ دی او تر وروستۍ ساه به یې ساتو په عقل په مینه په غیرت په اتفاق. وطن تل دې سولړی او آباد وي.